مشر روزونکي جاناتان ټراټ او راشد خان له لوبې وروسته د هندوستان په وړاندې د افغان لوبډلې د ضعیفې لوبې په هکله غږېدلي. جاناتان ټراټ وویل په کرکټ کې د ویکټ تلل او راتلل په لوبه کې په شته فشار باندې دلالت کوي چې موږ پرله پسې ډول دغه فشار واخیست او ویکټې مو وبایللې. مشر روزونکي له میډل آرډر په شکایت وایي د هند لپاره سوریا کومار یادوف یو مسؤلانه لوبه وکړه او زموږ لپاره هم په منځنۍ برخه کې همداسې لوبه پکار وه چې هیڅ چا ونه کړه. خبریال ترې پوښتي راشد خان ولې د نړۍ یو بهترینه بالر ده؟ نو روزونکی ټراټ ورته وایي د راشد خان د کامیابۍ لوی علت دا ده چې هغه هر څه اوري او څه چې واورېدل په عمل کې پیاده کوي او ډېر له نوښت ډک فکر لري. روزونکی وایي راشد نه یوازې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره بلکې په نړیواله کچه باندې د ټول ځوان کرکټرانو لپاره یو مثال ده. خو راشد خان وایي موږ سره دا فکر و چې په دغه 20 ځای به د 180 او یا هم 180 منډو پوره کول اسانه وي خو موږ خپل مهارتونه هیر کړل او د دې ترڅنګ چې حالات موږ ته مساعد وو ګټه مو ترې پورته نه کړه.